یعنی د جمهوریت قانون اوس فی الحال روان دي په افغانستان کې امارت مسؤلین امارت دي دا ستا مطلب دی څنګه وایي چې پخوانی اساسي قانون ده یو دی که اصلي وطن یو دی که پلیز یو مملکت هر مملکت د کله چې دغه امریکایان راغله وروره صحیح دی که یا کله چې مجاهدین رنګ سه امارات اول واري راغی هغه خپل شرعي عمري د قرآن په تطبیق باندې خپل شرعي قانون درلودي صحیح دی که یا دا د امارات قانون بیا چې امارات رنګ شو جمهوریت راغی خلک کښېنستل اساسي قانون یې جوړ کړي صحیح دی که یا په تېر 4 کاله کې امارات اساسي قانون کومه دی چې اساسي قانون یې دی نه دوی چېرته اساسي قانون جوړ کړو دا په پخوانی د داود خان او د ظاهرشاه اساسي قانون هغه یې فالو ګله ماغزه دې کار کوي زه ستا څه کم سوال کوم وروره قربان دې سم کبل ماغزه کار نه کوي روژې ته نیم ساعت تا دا خبره وکړه چې دوی راټول سو اساسي قانون یې جوړ کړ دوی چېرته جوړ کړ دا په پخوانی د داود خان او د ظاهرشاه اساسي قانون عادي جوړ نه کړي درلودي خو مو اساسي قانون خو مو درلودي نه تا څه خیال ده ودرې حبیب ګله یو خبرې خواته مزغله حبیب ګله ګوره شه موږ تاسې د یو بل په رګو رګو باندې سره څه ده زه هم امارتي رګ درته باندې پېژنم هم د جمهوریتي زه تا ته دا وایم دا تېر 4 کاله دا اوس که یو څوک ولاړ شي صحیح دی که یا یو جرم منتخب شي یو قتل وکړي بل وکړي په کم قانون مطابق باندې تا هغه سړی جزای کوي ته مهرباني جزای په کم اساسي قانون کې قانون لري ولې د الله قانون ته نه منې دا هوایي خبرې ما ته مه کوو د بین المللي یو الله قانون را لېږلی دی یو انسان جوړ کړی ده ته کوم متبره دا اوس هغه ورځ ما ولیدله دا څو کسان چې قتل وکړله په قتل جرم باندې ګیر شوله دا ولې وروره نه چیشي کوئ چېرته قتل په دغه افغانستان کې استخباراتو چیشي ما کتله خپل زمره ولرستوی خپل خواش یې وژلي نو سړی ولې نه وژني بېلته دغه خوست کې سر عام کې په 4 کاله کې یو دا دونه خلک چې غلاوي کوي ولې په هرات کې په قندوز کې په هغه کې دا حبیب ګله وروره حبیب ګله وروره ګوره دلته قربان دي سمه اوس خو که رښتیا که راباندې وایې انډیا یو دقیقه زه دا یو خبره کوم زه نور وایم دلته که رښتیا راباندې وایې انډیا یو دقیقه وبخښئ که رښتیا راباندې وایي سړی چې رښتیا په شرابو باندې ګیر کړي صحیح دی که یا صحیح وي که یا هغه باندې کابل کې تاسې ورته ویلې چې د حقاني ورور ده نه د حقاني ورور و که د هغه زوی و که د هغه ګروپ و خو د هغه حکومت د هغه نظام د هغه تعلیم و چا ګیر کړي صحیح دی هغه باندې کوم قانون تطبیق شو کوم شی د باندې راووتل مهرباني او جواب یې راکوي هم زنا و شراب هم شیزي نه زنا ګوره زنا ځان ته یو هغه لري حبیبه وروره هغه ویډیو ما ولیدله تا حبیبه ته وایې چې صرف حبیبه نو ته اوس خلک د هغه بله ورځ چې که په موټر کې لڅه کونه ګیر کړه ته هغه راته وایې چې هغسې لڅه کونه ګیر کړي شراب چې وخورې شراب باندې قانون دی که یا کم دورې وهل سو مهرباني کم قانون ته ماته ته خبرې چې هغه ته سزا ورنه کړه کومه دی چیرې دی نه ګوره که نه که دغه سر عام سزا ورکړي بیا به یې دا ما او د تا غوندې خلک راجذبېږي چې هله بشري حقوق نو یعنې افغانانو ته سزا ورکول کېږي د پردې وشاعته خامخا به ورکول کېږي په رسمیت نه ده پېژندل شوی دا دولت ولې نه ده یو دغه یو وکاتي بشري حقوق وروره ته یو کار وکړه ته یو کار وکړه وروره قربان شم ته ولاړ شې د اعصابو ډاکټر ته روژه ماتې دې کړې دي فی الحاله که یاداره بلکل مې روژه ماتی کړی او اعصاب مې ټیک ټاک دي ورشه یو چای راواخه حبیب ګله ته ودرې دلته نور خلک هم لاندې چای هم دغه د راته ایښی ده ګوره هېڅ خبره نشته یو هیله کوم زه چاته توهین کوم په داسې کوم موضوعاتو تاسې لګیا د خلکو وخت مه ضایع کوئ صحیح خبرې وکړئ صحیح دلیل و منطق دلته وایي دا چې شول او پلانکې دی او بستانکې دی هغه څه رعایت کړي چې موږ او تاسې ګټه پکې وي دا دلیل منطق وایي تاسې مخکې چې افغانستان خلک ټول لولږې مړه سو ته خبرې ته 4 کاله کېږي راوتلی نو ته له کومې خوا خبر چې لولږې مړه سو ودرې اوس حبیب ګله ته داسې یو کار وکړه
حبیب ګله ته به حلال لاندې ولاړ شه دا نور به راپورته کړم بیا تا بیل ته راپورته کړم لاندې له شیشه محترم د 2 دقیقو دپاره که دې ما ته وخت راکړو درانه حبیب جانه ته ورشه ستا دې اوس په مخه شته یو چای دې لاندې وخوره بیل ته راشه دلته دا نور به ابو محمده ته ډېر وارخطی ابو محمده ګوره اوس به ډېر انتیک نه راته کې اوس نور به یو بل سره بیا خوابدي کېږو قربان دې سمه ښه انتیک نه راته کوي سپینې به سره کوم مهرباني 2 خبرې خالي کوم درانه سي محترم هیله کوم چې 2 دقیقې ما ته وخت راکړي او څوک دې ما په خبرو کې مایک خلاص نه کړي که غلطه خبره دې وکړه یو اجازه لري چې خپل مایک خلاص نه درانه صاحب ګوره تا 2 کاله یا 3 کاله تا مبارزه کړې ده تا تکلیفونه کړي دي زه اوس هم درته په هغو سترګه باندې ګورم چې موږ اوس هم مسیر یې خیر ده تا نه به څه اشتباه سوي درانه صاحب محترم دا نن د ما په الله قسم ده که په تا باندې ولورېږي چې دلته یو څوک راځي تا ته سپکه سپوره کوي د طالب له طرف نه درانه صاحب محترم تا ته تا ناموس ته زښته ډېرې ښکنځلې سوي دي زښته ډېر توهینونه تا ته ما هم ډېرې کړي صبر وکړه دراني صاحب یوه خبره ما خبرې مه قطع کوه 2 دقیقې ما ته صبر وکړه چې زه یې خپلې خبرې خلاصې کړم درانه صاحب محترم زه دا یوه هیله کوم چې د خدای دپاره دغه دا 2 کاله په 8 کاله تکلیف چې دې وکړو دا په یو ورځ په سین باندې ما لاهو کوه درانه صاحب محترم ډېر سخت تکلیفونه دې وکړو خلکو ډېر سخت سپکې سپورې تا ته ویلې د دغو نظام په خاطر باندې اما د تا نشتون موږ ته والله لازم که د یو غیره نقصان هم وکوي خو اما دا داسې دغه د تا دپاره د تا شخصیت ته ډېر غټ تاوان ده دلته ګوره 10 کاله ځواکونه ګوره خپل زورونه وازمویلو هېڅ کومه نتیجه ورنکړه ابو محمده زه به تا ته یو خبر زه لنډ مازغه درته خلاصوم ودرېږه ابو زه پرون زه له تا سره یوه خبره نه کوم نه زه تاسو ته راختلی یم زه خاص دراني صاحب ته له خپلې خواخوږي نه راختلی یو خبره دغه خو معمولي سړی دی لاړ شه نن سره جدي نه حقاني زه ګوره زه له تا سره یوه خبره نه کوم دراني صاحب محترم زه اوس هم تا ته یو احترام په سترګه باندې ګورم زه غواړم خاص دراني صاحب سره 2 خبرې وکړم جمهوریتي څه بالا جمهوریتي څه